نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تا واورېده چې دجال خروج شوی دی نو کوم طرف ته چې د هغه لښکر روان دی او په کوم ځای کې دی هغه طرف ته مه ورځه سیل له مه ورځه تماشې له مه ورځه چې هسې ګورم چې دوی څه کوي نه که ورغې ښکار کېږي او دا عام علاج هم دی د فتنو نه د بچاو نبي علیه السلام موږ ته ذکر کړی فتنو نه که ځان بچ کول غواړې خواله یې مه والې هغه مجلس له مه ورځې کوم مجلس کې په فتنه کې ښکار کوي خوا ته یې مه ورځه ځکه چې ته بار بار سر ورښکاره کړې خو بس یو ځل به پکې ورمنډه به کړې ښکار به شه علم به دې کم یا به دې حوصله دغه شي یا به دغه شبهې ښکار شي یا به څه لالچ دله درکړي د هغې د لاسه به هر څه وبېلې دین او ایمان نه به لاس ویني نو یو به خوا ته نه ورځي داسې طرفونو ته ځان به مؤمنان محفوظ کوي چې د هغه فتنو نه ځان بچ کړي او بل د الله نبي فرمایلي وایي تاسو د سورة الکهف ابتدایي 10 ایتونه په یاد کوئ دا په یاد حفظ کوي ټولو ته دا ویل څومره چې زما مسلمانان وروڼه خویندې دا خبره اوري د سورة الکهف په کار خدای دی سړی ټول سورت په یاد کړي ځکه د جمعې پورې د دې د ویلو فضیلت هم راغلی را روانې جمعې پورې الله رب العالمین نور ورکوي تر کعبې پورې بل روایت کې ورسره اسمانونو پورې راځي الله یو رڼا ورکوي بنده له اسې ما سوچ کوم په دې حدیث کې صحیح حدیث دی دا چې دا نبي صلی الله علیه وسلم دا سوره کهف دا اولني ایتونه چې دای څنګه یاد کړي دي چې د الله نبي فرمایي یره تاسو دا ایتونه ووایئ دا 10 ایتونه د سوره کهف ابتدایي دا په یاد کړئ نو الله رب العالمین به تاسو د دجال د فتنې نه محفوظ کړي ما به سوچ کوو په دې کې د اخري لسم ایت دی دا لسم دې کې د اصحاب کهف دعا ده د دې نوجوانانو چې کله هغه بادشاه ورته ویل چې دین نه واوړئ که نه اوړئ په کاڼو کولو او دین نه په زوره اړو نو دوی مشوره وکړه زوی هجرت کو یو غار ته لاړ نو چې غار ته تله یو دعا یې کړې ده ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا دې دعا کې کمال دی اصل کمال په دې ځای کې د اصحاب کهف خبر الله ذکر کوي او بیا ورسره د هغې دعا نو چې په دې دعا اصحاب کهف په هغه وخت کې د فتنې نه بچ شو که نه غټه فتنه وه بادشاه خلاف او ټول قوم خلاف څنګه چې الله حفاظت وکړو نو دې دعا کې دا یو ناشنا برکت دی انشاءالله چې دا د دې دعا وجه به چې الله رب العالمین به د دې د وجې نه تا د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي چې ربنا آتنا من لدنک رحمه یا الله موږ له خپل طرف نه رحمت راکړه رحمت نه مراد مفسرین ورته څه شی دی په دین کلکوالی یا الله فتنه خطرناکه راغه اوس هم په دین کلک که یا الله خپل رحمت را باندې وکړه چې وره دین نه وانه وړو یا الله وهیئ لنا من امرنا رشدا او یا الله زموږ دا کار چې د هدایت والا دی موږ ته دا اسان که د هدایت دا لارې راته اسانې که چې په صحیح دین باندې روان شو دې که را سره د اسانۍ معامله وکړه فتنې نه بچ شو او په هدایت روان شو یا الله ته یا الله په دې کې زموږ مدد وکړه یا الله رب العالمین ته یو عاجزي ده الله رب العالمین ته یو فریاد دی چې الله رحمت را باندې وکړه په دین باندې کلکه استقامت راکړه نو دا اسباب دي زما محترم ورونو او دا دعا هم ډېره غواړئ دا مې راته مخکې مو خطبه کې ویلې چې نبي علیه السلام فرمایل چې کله فتنې ډېرې شي تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن په الله پورې پناه غواړئ د فتنو نه که ښکاره دي او که پټې دي یعنې دا وایئ چې اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن اسانه دعا اللهم انی اعوذ بک من الفتن یا الله مونږ پتا پورې پناه غواړو زه پتا پورې پناه غواړم د فتنو نه یا الله ما ظهر منها که ظاهري دي ښکاره دي وما بطن او که پټې دي یا که زه پې پوهېږم که زه پې نه پوهېږم که ښکاره ده او که پټه ده یا الله مونږ ته بچ کړي دا دعا مونږ تاسو له دې وخت کې خاص کر فتنې ډېرې شوي خپل بچو ته خپلو زنانو ته هم دا دعا ښودل پکار په سجده کې ویل پکار دي چې کله نفل کې ته ځکه په فرضو کې اکثر دومره موقع نه میلاویږي او په هغې کې نبي علیه السلام هدایت هم دا ذکر کړي دي چې خلک مه تنګوئ په فرض مانځه کې مطلب دا دی درمیانه مونځو کوي چې کله سړی ځان له نفل کوي نو اوږدې سجدې کوه اوږده سجده کوه ډېرې ډېرې دعاګانې پکې وایه او پکې دا دعا هم وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د هر قسم فتنو نه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې که هغه فتنې که ښکاره دي که پټې دي که موږ پې پوهېږو که پې نه پوهېږو الله رب العالمین دې موږ په خپل فضل او کرم د هغې نه بچ کړي الله دې زموږ ستاسو د اولادو زموږ د زنانو زموږ د ټول امت د دغه فتنو نه حفاظت وکړي